د کراچۍ ښار څخه د یو خونړي موټر بم برید په اړه تازه معلومات خپاره شوي چې پکې درانه تلفات اوښتي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د وروستي راپورونو له مخې په دې برید کې لږ تر لږه 18 پولیس وژل شوي او 22 نور ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دا چاودنه هغه مهال رامنځته شوه د پولیسو یو کاروان له سیمې تېرېد او بریدګر وتوانېد چې له چاودېدونکو ټوکو ډک موټر د هغوی ترڅنګ وچوي. امنیتي سرچینې وایي چې د ټپیانو یو شمېر حالات نازک دی، نو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو اندېښنه هم شته. ټپیان سمدستي نږدې روغتون ته لیږدول شوي او هلته تر درملنې لاندې دي. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبانو پاکستان یا TTP وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. دغه ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې دا برید یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو پر ضد د خپلو عملیاتو یوه برخه بللې. کراچۍ چې د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار بلل کېږي، له دې وړاندې هم د ورته بریدونو شاهد پاتې شوی، خو وروستۍ پیښه یو ځل بیا د ښار د امنیتي وضعیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کړي دي. د پاکستان امنیتي ادارې ویلي چې د پیښې په تړاو یې پلټنې پیل کړي دي او د برید کوونکو د موندلو لپاره عملیات روان دي. چارواکي دا هم ویلي چې د ښار په بېلابېلو برخو کې امنیتي تدابیر نور هم سخت شوي. شنونکي باور لري چې دا ډول بریدونه د تحریک طالبانو پاکستان له لوري د فشار د زیاتېدو هڅه ده، څو د پاکستان پر حکومت سیاسي او امنیتي فشار واچوي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت دا برید په کلکو ټکو غندلی او ژمنه یې کړې چې د داسې پیښو عاملین به عدالت ته راکاږي. د یادونې وړ ده په وروستیو میاشتو کې د تحریک طالبان پاکستان فعالیتونه زیات شوي او امنیتي ځواکونه ورسره په بېلابېلو سیمو کې په نښتو بوخت دي چې دا وضعیت د سیمې امنیت لا پیچلی کړی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر، تر بیا مو په الله سپارم.